قدرمنو السلام علیکم. دغه پښتنو جرګې کړي سلیمان خېلو کاکړانو نوابانو سردارانو په بدو کې به ښځه نه ورکړو، په بدو که مړی سوی هم په دې کې به ورور ښځه نه ورکړو. دا خو بندې دي، علماو څو وارې ویل دي. خو بدبختي دا دی چې په غاښ کې ښځه ورکړې ده، یو چا غاښ وتلی دی په هغه کې ښځه ورکړې ده. خبره درته وکړم دغه دره کې خبره دا ده د الله رسول فرمایي ملکي او خاني حق ده، خو اکثره ملکان خانان دا به جهنم لره ځي. دغه فیصلې چې کړي دا خانانو ملکانو کړي دي صحیح ده، په دې کې یو ملا هم نشته. د دې سره سړی خبره وکړي چې وسړی تا ته څه در پېښه ده، د یوه غاښ په بدله کې سړی لور ورکوي. څومره ظلم دی، څومره ناجایزه ده. جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي که تاسو ته یوه لور دوې لوڼې الله درکړي او بیا ته یې لوی کړلې او په ښه انداز دې واده کړلې، ما او تا په جنت کې سره یو ځای یو، نو چې تا د غاښ په بدله کې ورکړې د چا سره به یو ځای، د ابوجهل سره به په جهنم کې یو ځای. بس په دې کې نورې خبرې نشته. دا درېیمان چې دی، دا درېیمانو چې فیصله کړې ده، دا واقعي هم د الله د دین څخه نه دی خبر. که خبر وای دا فیصله خو نه کوي. نه که خبر هم سي هغه د خپل رواج، د خپل رسم، د خپل جهالت ورباندې غالبه دی. هغه وایي دین و اسلام مخکې تېر شوی دی، وروره دا ظلم شوی دی، بل کم روغه نه کېږي. ورکه د خپل ځان پکې ورکه، ورسه مزدور یې 13 کاله مزدور شه. حضرت موسی علیه السلام د خپل کور والا د ولورو د مهر دپاره 10 کاله 8 کاله مزدوري وکړله. سن یې کتل. نن زموږ خلک راولاړي په یوه غاښ کې خپله لور ورکوي. انا لله و انا دغه خپل یو پښتورګي د پښتورګي اوس په 15 لکه روپۍ پښتورګي دې نه خرڅې ورې 13 کاله دې مزدوري وکړي. د جهان پالتوګان دي څه کیسه ده ورور؟ السلام علیکم. یاره موږ په خرابه د پټ په مولوي صاحب سره راغلی په کور کې هغه نجلۍ ورکړې وه د غاښ په کور کې. یا ته دا نجونې هم ولې اخیستې ته لږ اکثره خپل بچیان یې زه خپل لرم، خپل سره هېڅ زیم لرم. نو اوس څه چم به کوې؟ نو څه کوي نو که داسې نه دا صوفیانو سره ظلم کېږي، ملایانو سره ظلم کېږي، هغه نه یادوي. اوس موږ د خپلو بچیانو غم اخیستو، د بل نه